د سعودي عربستان مسافرو لپاره مهمه ویډیو. ګرانو مسافرو، په سعودي عربستان کې د افغانستان چې کومه کنسلګرۍ ده، دوی د پاسپورټونو ویش لړۍ پیل کړې ده. خوشبختانه چې تر 400 ډیرو کسانو ته چې د هغوی پاسپورټونه چاپ شوي دي، بایومیټریکونه شوي دي. نو دوی په خپل فیسبوک باندې دغه لیست خپور کړی دی. نو ما ته هم دغه دوی لیست راولېږو، نو ما هم په خپل فیسبوک باندې خپور کړی دی. تاسې کولی شئ دغه نوم چې دی زما سرچ کړئ فیسبوک باندې، او دغه هلته لینک پروت دی، هغه لینک باندې چې کلیک کړئ نو 400 نومونه دي. که د هر چا د خپل پاسپورټ لپاره بایومیټریک کړی وي نو پاسپورټونه ستاسې بالکل آماده دي. سبا سه شنبه تاسې کولی شئ خپل پاسپورټونه ترلاسه کړئ. نو زه به په دغه ویډیو کې په سعودي عربستان کې چې کوم د قونسلۍ مسؤلین دي له هغوی څخه به مننه وکړم چې په داسې حالت کې په ټوله نړۍ کې چې دی په افغانستان اړوند قونسلګریو او سفارتونو کې پاسپورټونو ویش لړۍ بنده ده، خو سعودي کې